جناب صدر مجلس دیر معزز صاحب قدر علماء کرام مفتیان عظام او د علاقې ډیرو غیرتمندو پښتنو مسلمانانو ورونو نن د ډاکټر صاحب هغه کاوش او مهنت چې په هر کال باندې نور په ترقۍ باندې مخکې روان دي چې دا اوس د شپې تقریبا 10:30 بجې دي او په دې وخت کې دومره لوی جمع غفیر په دې احاطه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت نه لبریزي سینې او دماغ د دې ځای تشریف فرما دي مفتیان عظام ته ګورم چې ټوله شپه به د دې مطالعه هم وي اسباق هم وي د هغې باوجود دې ځای کې تشریف فرما دي مانه مخکې ولوله انګیز انداز کې حضرت مولانا محمد عمران صاحب حفظه الله تعالی او مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب حفظه الله تعالی او بیا زمونږ د ټولو په شریکه ملما ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پشاور حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب حفظه الله تعالی دے ټولو ولول انگیز اندازونو کې خطاباتو فرمایل زم یو سو خبر استاسو گوش گزار کوم زکه چې عزیزانو تاسو تقریبا د مازیګر د وخت نه دیزه کې استاسو دا ناستا یقینا ډاکټر صاحب د دې اجر تاسو له درکول شي نه د علماء کرام تاسو له دې اجر درکول شي نه په دې کائنات کې داسې څوک هستی شته چې تاسو له دې اجرت درکړي شي بلکې د حشر میدان کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با ضرور تاسو استقبال کوي چې امام الانبیاء ته زمونږ د عقیده اهل سنت والجماعت د عرض اعمال مطابق نن به گنبد خضرا کې د ټولو حاضری ضرور پیش شي زما الله په هر چا باندې نظر دې هر څوک ګوري نن د دې طلباء کرامو د دې عام ملګرو د دې یو بچي او د یو لوی یو مشر چې سپین وختي دي او د شپې په دې وخت کې کله اسمان تله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مقدسه ته دې ځکه ناس دي هر یو پزړه کې دا تړپ دي چې علماء کرام با تشریف اوري کوي زبد خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ناموس په باب کې زما د پیغمبر د عظمتونو په باب کې زما د پیغمبر د وقار په باب کې بزس اورم عزیزانو ما په خپل باندې د ډیرو اکابرونه ډیر سووریدل ډیر مدازړو خوشاله شو چې امت نن ویخره دنیای کفر په دې باندې اخته ده دنیای کفر د اسلام د شرمولو د پاره معاذ الله د مسلمانانو قوت د رفع دفع کولو د پاره معاذ الله اسلامی سلطنتونو د ختمولو د پاره د مسلمانانو اقدار چې په مسلمانانو کې نن وخت کې کم پاتې ده هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ته دنیا کفر په دې باندې نه نختري چې مسلمان نه خمونګه مونږ تقریبا ختم کړو اکثر علاقو کې خلق بعض خلق هغه مونږ نه کوي روزه په باب کې مونږ په دې کې تفریقه واچولا د حج په باب کې به تفریقه واچولا د کرونې په آړ کې حج په دې باندې بند کړو زکات ورکولو کې مسلمانانو نه کمه بشي راځي په سود باندې مسلمان اخته کړي دي په ډیرو حرام خورو باندې مخته کړي دي لیکن دا چل کافرانو لنه ورزي ټول دنیا کفر په دې باندې اخته دي چې د مسلمانانو د زړه دا ولولد محمد رسول الله د محبت وزي لیکن زبدغه کافرانو ته وې ما چې زما د الله په ذات باندې قسم وي څومره چې زما نظر دې داسې د ډیرو اکابر علماو د دې مشرانو نظر دې د کائنات په خطه باندې د کافر خپل مهنت او کوشش کوي لیکن د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شان به ان شاء الله د مسلمان د زړه نه ونزي
دویمه خبر عزیزانو دا چې دنیا کفر په دې باندې اخته ده چې د مسلمانانو خپل اقدار او د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومه هولیا وا د پیغمبر کوم انداز گفتگو وا د پیغمبر کوم گفتار او رفتار او دا به مسلمان نه ختم شي. لیکن عزیزانو زب صرف تاسو ته دا وېما د تلاش د علاقې مسلمانانو یا د تیمرګری مسلمانانو د اوچ او د چار چاپیرا تندو ډاک یا د شوی یا د اطراف او د اوچ وغیرہ د دې د اطراف او کتیانه وغیرہ مسلمانان به دې ځای راجم وي یا به د ګلاباد او د چار چاپیرا درو مسلمانان راجم وي. ما ته په ایمان دا وایي نن لس کال مخکې زم په کائنات کې موجودم تم په کائنات کې موجود وي ستا په دې سرزمین باندې دومره پټکې او دومره ګيري والا او دومره پنسو چتولو والا په مدارسو کې داخلي اغستون کې په مدارسو کې قرآن او سنت ویون کې دا د نن لس کال مخکې نو. نن الحمدللہ لس کال بعد میں تیری سرزمین پر اپنے قائد کا پرچم جو محمد الرسول اللہ سے وراثت میں ملا ہے وہ پرچم بھی دیکھ رہا ہوں میں پگڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. میں مدارس میں جوق در جوق طلباء کرام کا کبھی فقہ پڑھنا کبھی حدیث پڑھنا کبھی تفسیر پڑھنا کبھی علم قرات پڑھنا یہ بھی تیرے علاقے میں دیکھ رہا ہوں. یہ کامیابی نہیں تو اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے. نن الحمدللہ ستا په سرزمین باندې وګورا چې په کم سرزمین با مونږ تر لری لری نظر ګرځولو پټکی والا با کم ملاوي دو یقینا دا به تم اقرار کې زم اقرار کوم. لیکن الحمدللہ هر مدرسه د طلباو نه ډکه دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ته او دا کوم کابر چا ستا په دې سټیج باندې ناشتي دا د دوغه مهنت او هغه کاوش دی. ډاکټر صاحب ته خو ذکر راځي تحسین زکه ورکوما چې په دې علاقه باندې عالم تیریږي هغه عالم ته دی وی یو منټو درېګا 2 منټو درېګا یو کپ چای ما سره اسکا بیا دې زنه رخصت شه یو محبت ساتي. نن دا هغه محبت سمری ته وګورا چې نن گنبد خضرا کې با د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په دربار اطهر کې دا لیست چې پیش کیږي هغه کې بدانوم ضرور پیش کیږي چا څومره مهنت کړي دي چا څومره منډه والدا چا څومره کاوشونه کړي دي انشاءاللہ دغه ټول وختاري. لیکن عزیزانو دوستانو دا ویل غواړم موږ د هغه مهنتونو هغه ثمرات نن الحمدلله په هغه سرزمین باندې ولیدل چې په کوم سرزمین باندې ابل ورځ د قندهار آی جی یو انټرویو ورکي ما غ انټرویو ته په بڑک بڑک پجڑا شم ما وی ربا کائنات میں یہ ظلم بھی ہوتا رہا اللہ کائنات میں یہ دجل و فریب بھی ہوتا رہا پوری دنیا اس پہ خاموش رہی پورا دنیا پاگی باندې خاموش وا. د قندهار آی جی هغه یو انټرویو ورکي هغه وای د افغانستان د دې مسلمانانو نه تاسو کوي بچا باندې چې د ظلم او د بربریت حکومت وای د نن مخ کې چې دې ځای کم آی جی شل کالا هغه ځان سره سلوي سپیساتلی او هغه د سپو خوراک چې هر ورځ به یو عالم رانی ولو یو طالب علم به رانی ولو یو د قران حافظ به رانی ولو یو صوفي بزرگ به رانی ولو یو پټکی والا دستار والا ګری والا دا به رانی ولو او هغه به د غسپو خوراکو هغه سپو آدم خور جوړ شو. لیکن الحمدلله هغه سرزمین باندې هغه پټکو والا راغلل فاروق اعظم رضی الله عنه والا کردار فاروق اعظم والا عدالت قائم کرو ابو بکر والا عدالت قائم کرو. میں انڈیا والوں کو بھی کہتا ہوں اور کئی مرتبہ جواب دے چکا ہوں انڈیا والوں تم نے میرے کسی بھی جواب کا جواب تم نہیں دے سکے. میں آج بھی کہتا ہوں تمہارا پروپیگنڈا آسمان کی طرف بڑھ جائے تمہارا پروپیگنڈا چلتا رہے رب کعبہ کی قسم امارت کی رہے گی انشاءاللہ. نہیں بلند آواز سے اور پچگا باندھے نور پچگا باندھے سم پچگا باندھے امارت با موجود بھی انشاءاللہ دا امارت ملنگان با موجود بھی انشاءاللہ دا امارت دا ملنگان و آغا صدا با موجود بھی انشاءاللہ آغا علماء اکرام تعالی حکومت بلاز کے دا پیغمبر وارثان تور کڑے دے چی شل کال آغین پا جوندن باندے سرمنی ہوئی استیشوے طول دنیا پاگی باندے خاموش ہوا پا کنٹینروں کے بند شو او بیا پاگی کے پا گولو باندے سوری سوری شو لس لس زر کسا
افغانستان دا پا آغازے کی جمدی پزمکہ کے خخ کڑے شو پا وینو کے خڑوب کڑے شو پورا دنیا خاموش ہوا لیکن الحمدللہ سنگ چھ مان مخ کے وکیل صاحب دا ارشاد و فرمائلو چھ نن الحمدللہ چھ تا گورے وزیر اعظم تا داغ مخ تا داغ جوسے تا گورے تا وزیر داخلہ تا گورے تا امیر المومنین تا گورے تا گورنر تا گورے تا نن وزیر اعلیٰ تا گورے تا نن سپریم کورٹ جج تا گورے قسم دے ایمان دے انسان دمرت تازہ چی انسان ویگی ند محمد عربی زمانی تا ورسید ما نن آغا قوم جمدے لونا بے خخولے آغا قوم دمر خطرناک حالت تا دا عرب و مشرکین رسیدلو دا قوم ماغا حالت تا رسیدلو کم کنزل با دا فیس بک پا دنیا باندے دا دے خلقو منگا قتل کچاب دا اسلامی اقدار ما تا آغا وخرایات شی چے دا مشال مردار کیس منگا راواغستو منگ پاگے کے چکل اسٹرگل چالو کرو منگ دا آگے محنت چالو کرو منگ دنیا تا دا آغا قائد مخامخ کرل قسم دا افغانستان نچ بدکم کنزلو پا زرگونو میں سے جونا و کمنٹس منتراتلل اغاز ما یاد دی لیکن الحمدللہ دا مارت پا وجہ اغا کمنٹس نندری دل دا مارت اسلامی برکتو دا آغا علماء و آغا طلباء و برکتو 20 سال تک جب افغانستان کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری ہوتی رہی پوری دنیا خاموش رہی دا افغانستان دا زنانو عصمت دری کے دا شلکال کے دا ٹول دنیا خاموش ہوا ننچ محمد الرسول اللہ والا نظام راغے پاگ خلقوں کے پردہ راخلا اگو کی دا حیا قانون جاری کرو پاگی کی دا حلالو قانون جاری کرو نن ٹول دنیا واویلا کئی امریکہ بھی دم دبا کے بھاگ گیا کینیڈا بھی بھاگ جائے گا اسی طرح جرمنی سویڈن وغیرہ واویلا کرتا رہے گا انڈیا واویلا کرتا رہے گا پر انشاءاللہ افغانستان کی سرزمین پر صرف نہیں پاکستان کی سرزمین پر بھی محمد الرسول اللہ کا جھنڈا لہراتا نظر آئے گا وہ دن آئے گا انشاءاللہ وہ دن آئے گا ننو گو رئی تاسو دا اقوام متحدہ مندوب افغانستان مقرر کرو پاکستان مقرر کرو زمن زر جاری دا افغانستان دا طرفنا دا اقوام متحدہ مندوب دا غپ حیثیتی چیغا مقرر کرو او اقوام متحدہ تا خط زی پاگی کی نم زی چی مولانا سہیل شاہین دا با افغانستان دا طرفا دا اقوام متحدہ مندوب خاص ہوئی لیکن زماد وطن عزیز پاکستان نچیزی دا غنم نبیل احمد دے دا غاغا خزا دا کمی خزی چخپل وسیعت ناملی کلی دا چی زما کلم رشم نو زما مال کی با 1/7 حصہ دا دا ربوی سرزمین تا دا قادیانانو کمیونٹی تا ملاویگی او بیاور پسی آغا سڑے دا کم چی نبیل احمد نم دے اقوام متحدہ کی دا پاکستان غند غیرتی ملک او دا دی غیرتی خلقو نمائندہ جوڑ شوے دے دا غا عقیدہ دادا چی عیسیٰ علیہ السلام بشراب سکلو پردو جنکو پسی بگر زیدو عزیزانو وین نشتا چی دو وقت کو بزائر آو بہیگی درد دے زڑ درد دے بیانولے غوارم زما استاغ پاک سرزمین چپا 1857 کے 8 لاکھ 10 لاکھ علماء دا سور پا سرمنو کے بن شو او اگا وہ سوزولے شو دا اگا علماء قربانی چرتا لارا پاکستان کی سرزمین پر مجھے ایک آفیسر نے بتایا کہ تم کیا کہتے ہو ماورتوی تاریخ کا مطالعہ کرو میرے خاندان کے بڑوں نے میرے اکابر میرے اجداد نے الحمدللہ اس وطن کی بنیادوں میں اپنا خون ڈالا ہے اور اپنے خون سے ان بنیادوں کو سینچا ہے میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں وطن عزیز کا باشندہ ہوں اور باشندہ رہوں گا اور اس جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تحریر تاریخ انشاءاللہ اس کی تحریر میں انشاءاللہ نصب کر کے رہوں گا انشاءاللہ تعالی زما وطن آغا وطن خو ندے جس میں قادیانی دردراتا پھر رہا ہو
मेरा वतन वो तो नहीं जिसमें 5 वज़रा कादियानी हो और जो सरेआम टेलीविजन पे इंटरव्यू दे रहे हो और जो कह रहे हो कि मुझे फख्र है कि मैं अहमदी मुसलमान हूँ। मैं कहता हूँ आईन पाकिस्तान के 1974 के आर्टिकल 3 के नीचे 106-260 में जो तरमीम हुई है उसमें एक तरमीम ये भी है कि जिस कादियानी जिस मिर्जाई ने मेरे वतन में अपने आप को मुसलमान अहमदी या गैर अहमदी मुसलमान कहा, जिस कादियानी ने भी कहा वो गद्दार पाकिस्तान होगा। लेकिन वो वक्त आएगा, मेरी बारी आएगी, इंशाअल्लाह मैं इनके खिलाफ FIR जरूर दर्ज करा के इनको उल्टा लटका के रहूंगा इंशाअल्लाह। मलगरी भाई तासो लासम ने दे उचत मलगरी भाई हमको आगे पैगंबर दे ची शायर सवई शायर वही गुलिस्तान में जाकर हर एक गुल को देखा, गुलिस्तान में जाकर हर एक गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। अंबिया गुलिस्तान तलाड़म अब्बुल अंबिया आदम की कुर्बानियां भी मैंने देख ली, इब्राहिम खलीलुल्लाह की सदाए तौहीद की अदाए मैंने देख ली, इस्माइल ज़बीहुल्लाह कुर्बाने में उकती, हजरत ज़करिया पमियंस बांधे कट शोमाग कुर्बानी मुकता, हजरत यहया बदन टोटी टोटी शोमाग कुर्बानी मुलिदा, मूसा कलीमुल्लाह मुनाजरी में उकती, हजरत ईसा रूहुल्लाह बांधे दो जुल्म गुरनारा उगरजेदल माग कुर्बानी मुलिदे माद यौ नबी कुर्बानी उलिदा। लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई, मेरे मोहम्मद की बारी आई, मेरे उस महबूब की बारी आई जिसको अबू बकर ने भी सलाम किया, उमर ने भी सलाम किया, पर जिब्रील ने भी सलाम किया, मेरे रब ने भी अर्श पे बुलाया, मेरे उस पैगंबर की बारी आई तो मैंने उस पैगंबर को ऐसा पाया कि मैंने कायनात में उन जैसा किसी को नहीं पाया। सुभान अल्लाह। जमा आगा पैगंबर, जमा आगा महबूब, जमा आगा महबूब ची अबू बकरी पखपल मुसला बांधे उद्रोलो, अबू बकर ची कल बैतुल्लाह तरवतो बबांगे दोहल, जमाद पैगंबर कलिमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दाई मुशरिकीनो दुमरे उवालो ची मखसरे पे ऊपर सोल स्तरगे ऊपर से दे मख के स्तरगे पटे शुए स्तरगे पके नखारे दे बेहोशा प्रोते उम्मुल खैर अम्मी जानते ना चार चापे रतावीगी दागी उख के अबू बकर बांधी प्रियुजी, अबू बकर चिकला स्तरगे उगड़ोले, अम्मी जान तपोस कई बेटे तेरी क्या हालत है? जवाब दिया मेरी अम्मी जान मुझे छोड़ दो, मुझे मोहम्मद की हालत का जरा बताओ। उगुरी सोचता जमा पैगंबर सरा मीना दा अबू बकर सुमरवा, अबू उबैदा ना तपोसु का मोहब्बत सतवई, बिलाल ना तपोसु का मोहब्बत सतवई, हजरत फर्रुख ना तपोसु का 30 साल पूरे वतन में मारे मारे फिर रहा था। देश काला पटोल वतन के गर्जे दो दर दर बांधे गर्जे दो, देश काला बाद खपल कोर तरागले दे जुए नौजवाने की लिदले दे अगना ल तपोसु का चिद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहब्बत सतवई। नंदा नौजवानान ली वनी ने दी, नंदा बुढ़ागान ली वनी ने दी, नंदा तोलबा ली वनी ने दी ची यौ मास पखीने वर्ता दु चुटे मिलाओ शो, यौश पवर्ता दु चुटे ददमी मिलाओ शो, रागली दी दी जय प्रोग्राम के नासनी सतनास दी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पेश के नासनी। मैं दुनिया वालों को जरा बता देना चाहता हूँ, दुनिया वालों आओ जरा देखो इन लोगों को, देखो रात की तारीकी को, देखो रात के इस टाइम को देखो, फिर इन लोगों की मोहब्बत को जरा देखो, फिर परखाओ कि मेरे मोहम्मद की मोहब्बत क्या होती है, मेरे महबूब की मोहब्बत क्या होती है। वह सुभान अल्लाह। न नजीजान उदा मोहब्बत से न दे
دا د دې علما واغه کاوش واغه مهنت او د مدرسو هغه جال دی نن د ختم نبوت د عقیده د پاره یو بچی راوچت شوی دی خپل سر په تلی کې اخه دی اسې نه دی اخه او ان شاء الله تراغه پورې به سرونه زمون تلی کې پراتی چې د اخیری قادیانی جنازم د خپل وطن عزیز نه نیست ان شاء الله اسانه خبره وخم هر یو خر را پاسی داوا کوي څوک ورته سنوي 1400 کسان نن په جیل کې هغه پراته دي چې داغي خلاف اف ای آر شوه دی چې د پیغمبر ګستاخی کړي دا لیکن یو تم لا سزا نه ده ملاو نو ورلور کوي په 1924 کې افغانستان کې یو مردار را پاسې دلو په 1924 کې افغانستان کې یو سړی را پاسې دنو می احمدو هغه خپل کلمه هم جوړ کړی و لا اله الا الله احمد کابلی رسول الله خلق ور بزکانی راواغستل عام خلق ور بزکانی راواغستل او پکانو اوښتو پکانو مردار کړو او بیا ور پسې چاکوان راواغستل او په زورګونو ټوټې کو نن پورې د افغانستان په سرزمین لا چا د نبوت داوا نه کړی نن وردی شي یو د نرشي ودی کی زما وطن نه راجواړه جوړ کړی دا ولی راجواړه جوړ کړی دا ځکه زه تاسو نه کومه لیکن عزیزانو دور هاغه د ان شاء الله څنګه غازی فیصل را پاسې دو ممتاز قادری را پاسې دو څنګه داسې ور پسې رازا غازی المدین را پاسې دو او نور ډیر پټ داسې نوجوانان را پاسې دل الله بد وطن په دې خور کې دغه نوجوانان پیدا کړي او د دې ټولو قادیانانو جنازه بوزي ان شاء الله اوزي به ان شاء الله دا ټول به الله مرداري تاسو جذبه دې صرف موجوده دي علماء سره ملګرتیا دې موجوده زه تاسو د بیا خراج تحسین ما اراده د بیان نه و ما قتل مې دې ټیم ته ګوره مونږ تم سفر دا ټول جزان دې کې داسې طلبه موجود دي قسم دې کده کورتلو کرای ور سره بي مته معلومه ده مونږ پنده کې اجتماع کې قتل مونږ چې نامنګر اجتماع کې قتل ډیرو اجتماع غانو کې چې دا ماشومان طلبه بیا ګرځي چې څوک به میدان سره کینې په فلان کې سټاپ به میکوس کی دغه هغه خلک هم موجود دي زما جیب کې پیسې شته ستا جیب کې پیسې شته لیکن دغه هغه طلبه موجود دي قسم مې د الله په ذات کې کرای ور سره لیکن ختم نبوت او د سیرت جلسې ته ځان را رسي چې کله مونږ کې داسې خلک موجود وي زموږ دین به څوک تباہ کړي شي زموږ دین باندې به څوک حمله وکړي شي ما اوس د طلباو ته قتل زموږ انصار الاسلام د عملګری کو ډیر نرم دی او ډیر خم دی او خوش اخلاق کم دی ډیر زیات چې کله موږ اکثر د مجالسو تلاړ شو په دې سټیجونو یو ځای بل ځای طلبا را منډوي زورته خیر دار پرېدا دی چې دا سلام وکړي نو دی وایي نه دا ما ډېر لوی بزرګ سره سلام وکړو پکې نه خپل مونږ ته خپل ایمان او د خپل عمل مقدار ورچاته معلومه مونږ هغه حیثیت نه وي لیکن دې په زړه کې ډېر زیات خوشاله وي چې ګنه ما فلان کې عالم سره سلام وکړو زه ورته هم کې دیشي چې دې ما ته دا وایي چې الله دې وبخښه او د په وجه ما الله وبخښي نو کده ته منې کینو ما به الله بیا دغه دعا به زما په حق کې را نشي نو دا زموږ حق کې مونږ ته قبول ده دا دعا مونږ ته هغه تکلیفم قبول دي مونږ ته هغه مشقتم قبول دي کوم چې د وجه نه ملاويږي ځکه ما د قربانۍ ته قتلې دي کې داسې مشته چې د کور دروازې نشته د کې داسې مشته چې داغي په کور کې یو ټیم پخېږي بل ټیم ني لیکن دې بیا مزدوري نه کوي دې کې داسې مشته چې والدین ورته وي کور والا ورته وي چې مزدوري کوا او دې راغلي دې په مدرسه کې ناشتي چې زبد جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث جوړېږم زم چې په کوم پروګرام کې داخله کې او دا مونږ ته دعا وکي زمونږ د دې دعا خو الله زمونږ حق کې ضرور قبل ان شاء الله د دو په وجه خو الله مونږ ضرور جنت ته بوزي ان شاء الله زګه چې دا قوم دې د قسم پرځای چاته پته نشتا د دې د طلباو د ژوندۍ چاته پته نشتا د دې د غربت او د دې د فقر فاقې چاته پته نشتا چې د دې ژوند څنګه دیږي کرای کم ځای ناراضي د مدرسې کې داخله څنګه غسته دا د کور څنګه حالات دي د کپڑے د کم ځای ناراضي کچره مونږ دا په عمیق نظر سره وکتل زما د الله په ذات قسم یې کده وخ ولیان په مدرسو کې نه وینو بل ځای کې بیا ځنه وینم
او نن دا زمونږ د سیرت پروګرام لرا جمع دي نو دا به ان شاء الله زمونږ د حقانیت دلیل وي. مانه خلک تپوس کوي چې د افغانستان د امارت اسلامی د حقانیت دلیل څه دی؟ زور دویم دا غي دلیل دا دی چې انډیا مخالف او دشمن ده، هغه دلیل دا دی چې امریکا دشمن ده، هغه دلیل دا دی چې د کینیډا بدمعشان دشمنان دي، هغه دلیل دا دی چې د قادیان شیطانان دشمنان دي، دا غي دلیل دا دی چې د جرمني هغه شیطانان سپی دا غي دشمنان دي، دا غي دلیل دا دی چې د انډیا هغه سپی او कुत्ते जो पराए बूटियों पे पाले हुए हैं वो भी उनके दुश्मन, ये अमारत इस्लामी के हक्कानियत की दलील है. او د دې اجزانو د حقانیت دلیل دا دی چې ټوله مشینری ورپسې لګېدلې ده چې د قومي دایرې ته رادننه کوو. د ده د اسباب چې دي دا به د حکومت نگرانۍ کی. موږ وی والله ہم مر جائیں گے، رب کعبہ کی قسم میرا سبق، میرا قرآن، میری حدیث تیرے تابع نہیں ہوگا، محمد الرسول اللہ کے تابع ہوگا انشاءاللہ. دا به د محمد رسول الله د قانون تابع وي ان شاء الله. مدرسه زما طالب علم زما بچي با هغه بچي وي چې دا به د معاذ د معوذ یاد تازه کوي، زما بچي به د خالد بن ولید غوندې میدان کارزار کې مولاړي، زما بچي به د حضرت انس غوندې په مسند حدیث باندې مناسوي، زما بچي به د عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود غوندې ان شاء الله په مسند حدیث باندې مناسوي، زما بچي به د حضرت سعد بن ابي وقاص، د حضرت مثنى او معنا غوندې د کافرو په میدان ریگستانونو کې په اسپو باندې ګرځي، زما بچي به ان شاء الله د حضرت سعد غوندې په سمندر باندې خپل سونه اچي ان شاء الله پروا به نه ساتي، زما بچي به د بلال غوندې په لارو کوڅو کې مراکاګل شي، انګارونه به مور لملا تکي خودي شي، پسینه به دو منه غټان بم کې خودي شي، لیکن دا به د محمد رسول الله نائب او وارث جوړيږي، د چا غپلاري نشي منه کوله ان شاء الله تعالی. بس نور سنه ویل غواړم، صرف دومره ویل غواړم چې د دنیا خلکو ته ودا ویم چې د دې قوم قدر وکړي، او دا به ویم کوم چې زما په پیغمبر مینی. زه تاسو ته یقین یو خبره وکم، زما د الله په ذات قسم، زه ډاکټر صاحب دې ځای کې چې کله ودرېږم قسم دې که په ما غچای لګي ما سره دومره ټیم نه، خو زه د الله ذات ګوا کوم صرف په دې وجه راځم چې زه هم دې د علماو باندې مین دی، نو په دې لاره چې کله تېرېږو نو زه یم یاره دې په علماو مین دی، کیدای شي قیامت په ورځ د علماو په صف کې الله دې را پاسولي او بیا دې هغه ځای کې ګیله وکړي چې دې ځای ما سره میلاو نه شوې. زما د الله ذات ګوا دی که ما سره ټیم وي چې زه کله تېرېږم، که ما سره وخت وي، خو زه صرف په زړه باندې ګټه کېدم دې د پاره راشم چې زه وایم چې د په وجه کېدی شي دی الله د دې علماو په وجه دی الله جنت ته بوزي، په هغه جنت کې کم از کم استقبال کې یو ځای یو. دا عزیزانو ذهن کې کېدی خپل زندگی اخلاص والا جوړه کړئ، خپل زندگی د خپل پیغمبر د قانون تابع جوړه کړئ، په خپل زندگی کې د طلبه او ملنګانو سره محبت وساتئ، علما سره محبت وساتئ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لمن او د دې لاسونه دا کلک راونی سي او دغه لاسونو سره لاسونه ملاو کړئ او د ټول دنیا عالم کفر او د دنیا عالم قادیانیت تللکار کوي، आवाज کوي او چانه مې ریږي ان شاء الله میری جو موت ہوگی وہ میرے رب کی طرف سے ہوگی، مجھے جو زندگی دی میرے پروردگار نے دی، مجھے موت دے گا میرا پروردگار دے گا، کوئی مائی کلال میرے رب نے قبر میں میری رات متعین نہیں کی، کوئی مجھے قبر میں نہیں لے جا سکتا، اگر میرے رب نے مقرر کی کوئی اس کو روک نہیں سکتا، تو رب کعبہ کی قسم ہمارا ایمان ہے، رب میرا وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آخری سہارا ہے، میں زندگی گزاروں گا پیغمبر کی تعریف میں زندگی گزاروں گا، پیغمبر کی محبتوں میں زندگی گزاروں گا، پیغمبر کی زندگی بیان کرتے کرتے رب کی وحدانیت بیان کرتے کرتے زندگی گزارتا رہوں گا، اور کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انشاءاللہ کہوں گا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. انشاءاللہ کہو بے انشاءاللہ داسی.